پاس ان کی طرف سے متواترات احادیث ہیں کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ایک کام کے جائز ہونے کا، میں بس قاری صاحب پلیز 2 سیکنڈ مزید، کسی کام کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں جس نے جواز مہیا کیا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں یا ائمہ علیہ السلام ہوں، انہوں نے خود بھی مطاع کیا ہو. یہ ضروری نہیں ہے نا. جیسے اگر میں کوئی کام کرنے کو کسی کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود بھی کروں وہ کام. تو اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس سے مطاع کے جواز کے اوپر اور مطاع کے حرام ہونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اگر ہم امام سے ابھی ثابت کیا کہ متع حرام ہے اور متعی کا حرام قرآن پہ ثابت ہے، بعد میں تم امام قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. جو حدیث آپ دکھانا چاہ رہے ہو تہذیب الاحکام سے شاید ایسا ہی ہے. نہیں، تہذیب الاحکام چھوڑو. ابھی میرا ایک کمرہ بڑا کر لو. تم ابھی جھوٹ بول دیا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ متواتر روایت ہے، متواتر بین اہل سنہ و شیعہ، کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم الحمر الاہلیہ و نکاح المتعہ زمن الخیبر. یہ روایت والثوم فی البخاری. ہم کیا بول رہا ہوں؟ ہاں بالکل میں سمجھ گیا. متواتر روایت ہے بین الشیعہ و سنہ، یعنی در کتب شمام تمہارا کتاب پیم ہے، میرا کتاب پیم ہے. قاری صاحب آپشن لگوا چا، قاری صاحب محترم آپشن لگوا چا. ایک منٹ ما پس دا خنداگانی مرا لگی دی اللہ بندگانو زو اردوز دا کوما آپشن واچو. قاری صاحب آپشن واچو. بهترین خبرې کوي. او په خدای قسم اول ځل د زه په اردو خبرې کوم او داسې راځي په خپل ویلی کېږي. نہیں اردو اچھی بولتا ہے قاری صاحب، اردو اچھی بولتا ہے قاری صاحب. سمجھ میرا ساتھ اور تم پشتو بھی اچھی بول رہے ہو نا نوول صاحب، تم پشتو بھی اچھی بول رہے ہو. یار میں سیکھ رہا ہوں، پشتو سیکھ رہا ہوں. نہ تم کو پشتو معلوم ہے بھائی صاحب، مجھے پتا ہے، پہلے دفعہ نہیں دیکھا ہے. پشتو نہیں ہے قسم سے، مجھے سب صحیح سے نہیں آتی ہے، مجھے سیکھ رہا ہوں. میرا ساتھ مہدی مدد کر رہے نہیں، اس وجہ سے ہم اچھا اردو بول رہا ہوں. چلو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اوس ګورئ د ما دا آپشن لگوا چا، دا آئی ڈی آپشن لگوا چا. دا ولې کوزویه دا کله کله وخت کې پکاري. راغلل قاری صاحب محترم پابل کم کې غټه کې نور به بهتر ہے. ها وما توفيقي إلا بالله. شيكو ديكو دعائم الإسلام ہے، دعائم الإسلام جی اس کا 2 جل ہے اور اس کا 229 صفحہ ہے. اس پہ ارشاد دیکھو، ارشاد دیکھو. وعن جعفر ابن محمد علیہ السلام أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال الإمام صفلي قال يلقي الرجل الامرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم ودرهمين أو يوم أو يومين ادھر تک. لیکن ابھی امام کا یہ آدمی پوچھا، ممکن تم ترجمہ ممکن جانتے ہیں یا نہیں جانتے اردو بھی تھوڑا بہت مجھے سمجھ آ رہا ہے قاری صاحب، مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے. بسم اللہ. هذا امام جعفر علیہ السلام کیا کہتا تھا؟ هذا الزنا، هذا الزنا وما يفعل هذا الا فاجر. یعنی وما يفعل هذا متعا کوئی آدمی نہیں کر رہی ہے مگر جو لوگ زانی ہے اور وہ آدمی متعا کر رہی ہے. دیکھو ادھر، لیکن ابھی ادھر دیکھو. وَإِبْطَالُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَوْجُودَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. اللہ یہ کتاب کون سی ہے قاری صاحب؟ دعائم الاسلام، دعائم الاسلام. وَإِبْطَالُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ موجود فی کتاب اللہ تعالی. امام جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دیکھو. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. قرآن دلیل پہ پیش کر رہی ہے امام صادق علیہ السلام. اور یہ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ مولوی صاحب سوری، قاری صاحب سوری، یہ رائٹر کون ہے کتاب کا؟ مؤلف الاسلام، دعائم الاسلام. دعائم الاسلام نعمان المغربی.
قاضی نعمان المغربی. ہاں دو جلد ہے اور 229 صفحہ ہے. لیکن ابھی بات ابھی امام صادق علیہ السلام تمہارا دوسرا کتاب سے بات سنو ادھر. ایک دقیقہ. دوستانو لایف د سره شیر کې دوستانو لایف شیر کې هلي زمریانو نعمان آغا قاری صاحب. ها وای قاری صاحب یہ اسماعیلی تھا ولا شیعہ اثنا عشری. اسماعیلی امام صادق علیہ السلام تو اسماعیلی نہیں تھا. نہیں امام صادق علیہ السلام نہیں مگر ہم ان کی جو اسماعیلی ہیں ان کی حدیث نہیں لیتے ہیں نا قبلہ. عندنا ابھی صبر کرو. کیا اسماعیلیہ شیعہ نہیں ہے؟ هو اکبر فقی اسماعیلی. ابھی بات سنو ادھر. یہ تو اسماعیلی نہیں ہے. بحار الانوار علامہ مجلسی تو اسماعیلی نہیں ہے. نہیں بسم اللہ. جلد 318 صفحہ. ادھر دیکھو. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک آدمی عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها. اردو کتاب تو ترجمہ کری مولانا. ہاں مجھے سمجھ آ گئی مگر قبلہ آغا لا کیا ہے؟ لا تدنس نفسك بها. لا تدنس نفسك بها کا مطلب حرام تو نہیں ہے نا. ابھی بات سنو. حرام ایک کام مکروہ بھی ہو سکتا ہے. ایک کام صبر کرو. عن ابی عبد اللہ علیہ السلام دوسرا روایت پہ قال نکاح المتعہ ما تفعلها عندنا الا الفواجر. اللہ اکبر. یہ کون سی اپنا کتاب کون سے مولوی صاحب؟ بحار الانوار علامہ مجلسی. صفحہ نمبر یا جلد نمبر صفحہ نمبر بتا دیں. تاؤ جلد ہے اور صفحہ 318 ہے. ایک سیکنڈ قاری صاحب. ابھی امام علی سے انشاءاللہ ہم بتائے گا کہ امام علی. قاری صاحب په بخښنې سره تاسو خپل مایک لږ بند کړئ. ولی نه دی بل قاری صاحب ته حافظ الله قاری صاحب ته. دوسرا تمہارا کتاب ہے سن لو وسائل الشیعہ حر العاملی جلد 21 اور صفحہ 12. سنو ابھی. عن الحسين ابن علوان عن يزيد عن علي عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. ہاں یہ آپ کی سند ہے. یہ اہل سنت کی سند ہے. دا نتنا نجزة دا حرام دي حرام. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. دا وسي شيء كويسي تشري ويجي يا علي مدد يا حسين مدد يا فاطمة الزهراء مدد. دا جائز لك جائز لك. زه دلته تاسو کمانه پښتنه کوي زه هغه شیا نه یم چې د اهل بیت نه مدد غواړي. زما عقیده زه هغه شیا چې کله د دغه وخت کې دا شیا معنا فالوورز لکه زه فالو کوم حضرت علی رضی الله عنه. زما اختلاف صرف په هغه وخت کې راځي چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله خلیفه شو هغه وخت نه اختلاف شروع کیږي. هغې نه مخکې ابوبکر عمر رضی الله عنه د ټولو سره اختلاف زه نه لرم خاصتا لکه زه که خپل مسلمان یم. نو زمونږ خبره په معاویه رضی الله عنه ده. خبر خنو معاویه رضی الله باندې څه اعتراض لري؟ معاویه رضی الله عنه باندې ډېر اعتراضونه. یو اعتراض خو دا دی چې هغې د حضرت علي رضی الله عنه بیعت ونه کړ.
او دا باعث شو چې فتنې جاري شو ولې بیعت ونه جنګ خو هغه دلیل دا ورکوي چې د عثمان غني رضی الله عنه د قتل باید قصد یې اخیستی وی که نه خو حضرت معاویه رضی الله عنه خپله ګورنر و او هغې سره ډېر وخت و چې هغه راغلی وی د عثمان غني دفاع یې کړې وه په خپله رانغی څوک وایي سره نغی دا تاریخ وایي یا ګوره چې سره په تاریخ باندې به دروغ نه وایي معاویه رضی الله عنه روان شو د لښکر سره روان سوی و عثمان رضی الله عنه هېڅوک نه پرېښودل چې د عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه په مدینه کې لا چاته نه ویل چې ما وایي جنګ به نه کوئ وینې به نه تویوئ په مدینه کې بیا به دی معاویه رضی الله عنه له ځکه راوختل هغه تر نیمایي لارې راغلی اوس په نیمایي لارې کې خبر شو چې عثمان بن عفان رضی الله عنه په شهادت رسېدلی ده بېرته شام ته واپس نو دا خو عثمان بن عفان رضی الله عنه مدینه کې علي رضی الله عنه ته حتی علي رضی الله عنه ورته ویل چې موږ ته امر وکړئ چې له دې خلکو نه د دفاع وکړو صحابه ورته ویل چې امر وکړه ده ورته ویل چې نه زه به له دې فتنې سره مخامخ کېږم ځکه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي راکړې ده د تا به خوارج او روافض شهیدوي ته به صابر اوسې نو ما شهید کوي نو چې شهید کوي زه نه غواړم چې د رسول الله د جانان صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د خلکو وینې تویېږي زه نه غواړم هماغه اوس د نبي علیه الصلاة وسلام هغه پیشګویي په حق باندې تمام شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و چې ته به له داسې فتنې سره مخامخ کېږې هغې سره مخ شول او شهید شو بېشکه نو دا عثمان غني رضی الله عنه کوم سنت چې و چې زه به جنګ نه کوم په دې باندې ولې عثمان غني رضی الله عنه عثمان معاویه رضی الله عنه ولې پرې عمل ونه کړ نو هغه دغه دپاره وصیت نه و او خاص عثمان بن عفان رضی الله عنه دپاره و نبي علیه السلام ورته ویل چې صبر به کوي په دې فتنه باندې خو هغې خو دا خلیفه منلی او د محمد صلی الله علیه وسلم هغه حدیث هم ورته همدغه اعتراض ته په معاویه رضی الله عنه باندې کېده په علي رضی الله عنه باندې هم دا اعتراض راځي خو علي رضی الله عنه خو ټول هماغه خلکو چې عمر رضی الله عنه خلیفه وټاکه هماغه خلکو حضرت علي وټاکه خو صحیح ده خو زموږ په دې کې اختلاف نشته چې علي رضی الله عنه د وخت ته پوهېږې عائشه رضی الله عنها چې کله خبره شوه د عثمان زه دا یو روایت درته وښیم احنف بن قیس روایت کوي ښه دا تاریخ طبري کې دا روایت راغلی ده د اهل سنت والجماعت چې کوم طبري ده تاریخ طبري ده ښه او په همدغه شکل باندې په تاریخ د والملوک کې دا روایت راغلی ده وایي موږ فاذا الناس مجتمعون في وسط المسجد يعني مسجد النبوي نو طلحه او زبير رضي الله عنهما راغلل نو ویل سي عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید کیږي نو فمن تأمرني به واذ راغلم طلحه او زبير او دغه صحابه وته وای ورته ویل سي فمن تأمرني به يعني د چا امر راته کوي چې موږ دې هغه بیعت وکړو او هغه خبره ومنو قال په معنا پوهیږي تثنیه ده چې دوی دواړو راته ویل چا طلحه او زبير علي وسيت مدرتدا چې علي رضی الله عنه سره لازم ووسه او علي رضی الله عنه به د پر ځای باندې ځای ناسته یعنی امیر المؤمنین به ټاکلی کېږي فقدمنا مکه مو مکې ته راغلو ځکه د حج موسم فلقيت عائشه ومع عائشه رضی الله عنها ام المؤمنين وقد بلغنا قتل عثمان موسى وقال ترى انه مقتدى خبر راورسل عثمان بن عفان بن شهيد سويت فقلت لها ده خپل وای ما ورته من تأمريني به يعني مو لا چاسره بیعت وکړو څوک دی بیعت حقدار ده قالت عائشه رضی الله عنها ويلسي علي رضي الله عنه بدي مسلمان وامير خليفه فرجعنا الى المدينه فبايعت عليا ومو مدينه منوريه تبير ترى واپس له حجنا نو موږ لا بیعت وکړه لا شاسره علي رضي الله عنه سره دا تاریخ د سی ګوري سي حقیقت درته څرګند سي پکې دا ګوري په تاریخ کې ډیر دروغجنې خبرې مسته ډیر باطلي خبرې مسته دي د پاره سي مسلمانانو په منځ کې اختلاف نور پسې ځي لیکن اهل سنت والجماعت الحمدلله خپل امامان لري د تاریخ امامان لري نو هغه د ارس بالکل د کوم روایت صحیح دي کوم خبر صحیح دي کوم باطل دي نو کله چې علي رضی الله عنه دی وخت امیر المؤمنین وټاکلی شول نو دی په حقو بلا شک او شبهه دی په حقو معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې ته لدی قاتلینو قصاص واخله ته ګوره قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا وایي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه عثمان بن عفان ولي سوق معاويه رضي الله عنه معاويه رضي الله عنه يا علي رضي الله عنه سلدي خلقنا قصاص واخله ترسو مسلمانان بغمسي او د موجلون قرار سي عثمان ابن عفان رضي الله عنه قاتلين بختم سي تقولوا امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه دي انكار نه کړی سي د علي رضي الله عنه امير المؤمنين تو بنا من بلکې دی غوښتنه دا وسه دا غوښتنه قران دي د حق جوړ کړیو د اسلام مبارک دین دي د حق جوړ کړیو اوس وګوره
علي رضی الله عنه خپل صبر وکړ. دغه په وسو طاقت کې نو وسله خوارجو نه او د عبد الله ابن سبا یهودي د ډلې چې د شیعو اصلي پلار ده لدین انتقام او قصاص اخیستل وي. ځکه علي رضی الله په مکه مدینه المنوره کې ضعیف او د اسلام لخر یا په بصره کې یا په شام کې یا په کوفه کې. مدینه المنوره ته ضرورت نو چې د اسلام لخر پکې اړولي وای. خوارج څلور 15 تر شپږ ځلو خوارجو چې مدینه المنوره محاصره کړي وو. نو د علي رضی الله په وس کې نو علي رضی الله احتیاط وکړل. دا یو ویل چې زبا د دې قصاص واخلم خو کله وخت کې موقع په لاس راسي. علي رضی الله دا خبره وزنډوله امغه خوارجو چې عثمان بن عفان په شهادت رسولې او علي حیدر رضی الله عنه په شهادت ورسول. خو موږ دا اعتراض په علي رضی الله باندې نه کوو چې تا ولې دا کار ونه کړل؟ چونکې دی امیر المؤمنین و دی مجتهد و دی په حق او دته معلومېدل تر موږ ورته معلومېدل. خو لیکن موږ دا اعتراض نه کوو که چېرې علي رضی الله دا کار کړی وای نو دا فتنه نه رامنځته کېدل. تاسو اوس په علي رضی الله معاویه رضی الله دا اعتراض کوي کده بیعت کړی وای دا جنگونه نه رامخکې کېدل. خو همدغه اعتراض په علي رضی الله باندې راځي کده خوارجو عبد الله ابن سبا یهودي ډلې ته انتقام او اجر اخیستی وای قصاص اخیستلی وای معاویه رضی الله به بیعت هم کړی ټول مسلمانانو کوم کې به دا فتنې هم نه راپیدا کېدل. خو دا فتنې د الله جل وعلا له طرفه په دې امت باندې اراده سوي وي چې دغسې فتنو سره مسلمانان مخکې کېږي. د دې لپاره چې په آینده کې عبرت ځینې واخلي. د دې لپاره چې په آینده کې دوی په داسې اختلافاتو کې ګیر نه سي. نو د معاویه رضی الله عنه نه له علي رضی الله سره جنګ کړی نه جګړه کړې هغه دفاع کړې ده. علي رضی الله شام ته ورغلل صفین د شام په حدودو کې ده. صفین ته چې ورغلل نو په دغه جنګ نه مخکې معاویه رضی الله ورته ویل چې دا ګوره علي رضی الله خو څه کړی چې انتقام یې وانه اخیستل بلکې امغه خوارجو او امغه عبد الله ابن سبا یهودي ته یې په خپل لښکر کې ځای پسې ورکړی و. په همغه جنګ کې معاویه رضی الله ورته ویل چې ای علي رضی الله عنه دغه خوارجو نه هم دا اوس قصاص واخله انتقام ځینې واخله زه در سره یم دا اوس انتقام او قصاص ځینې واخله ته به د موږ ټولو امیر المؤمنین یم. علي رضی الله بیا هم وانه اخیسته ځکه دی خپل اجتهاد او د علي رضی الله معلومات او علم الله ورکړی او خپل مصلحت باندې پوهېدل چې هر مصلحت وي. همغه پیښه رامنځته شوه چې جنګ په سیمه کې د مسلمانانو په منځ کې دا فتنه راپورته شوه. حق باندې و علي رضی الله په دې کې شک نه و په حق باندې و تر معاویه رضی الله عنه نه ډېر په حق و. خو د دې مطلب دا نه ده چې معاویه رضی الله په باطل و بلکې معاویه رضی الله په خپله په دلیل کې په حق باندې و. خو حق چې و دا ډېر له علي رضی الله عنه سره. مهرباني ماشاءالله ډېر په حوصلې سره ما ستاسو خبرې واورېدلې که لږ ما ته بیا وخت راکړئ او زه نه ګستاخي کوم دلته صرف دا کوم معلومات چې زه لرم که دې باره کې دا خپل نظر ماته راکړئ. ګورئ تاسو اوس دا تاریخ طبري ما ته حواله راکړه. اول ټول نه اول چې کله هم تاسو د یو چا هغه حق بیانوئ نو د صحیح حدیثو نه یې باید بیان کړئ. که تاریخ طبري تاسو دلیل ګرځوئ نو په همدې تاریخ طبري کې لیکل شوي دي چې د یزید پلار چې دی هغه تابوت زه په دې هره نقطه باندې ډېر ښه پوهېږم. دلته به چالاکي نه کوې. تاریخ د تاریخ کتاب ده. د تاریخ په کتابونو کې ټول صحیح نه وي. د اهل سنت والجماعت په اصولو کې پوهېږي ټول صحیح نه وي. کومو امامان ګوره لا اله الا الله کومو امامان شیخ علي خبرې ته غوږ کېږده چې پوهېږي پې کنه د الله بنده لږ صبر کوه حوصله کوه. ښه کاري صاحب دا کس وایي چې که تاسو ته تاریخ طبري حجت وي و تاریخ طبري کې صحیح د موږ دپاره حجت دي. د تاریخ کتاب ده په دې کې اکثریات واقعات را نقلوي. بیا په دې کې محدثینو وروسته د تاریخ طبري نه راوروسته د موږ امامانو محدثینو هم د تاریخ امامانو ورته ویلي چې دا واقعه غلطه ده دا واقعه صحیحه ده دا کمزوري ده. نو بیا امامانو هغه خپل تکلیف او زحمت ایستلی ده دا یې ټول معلومات یې کړي وي. نو د تاریخ مطلب دا نه وي د تاریخ باندې ځان پوهه کړه یعنې هغه تاریخي واقعات له یو ځای بل ځای نه را نقل کړي وي. نو صحیح ورته بیا د موږ امامانو صحیح ویلي کمزوري ته بیا کمزوري ویلي دي صحیح او د ما د خبرو کله چې له یو کتاب نه زه یو دلیل راواخلم د هغه مطلب دا نه وي چې دا به ټول کتاب صحیح وي. اهل سنت والجماعت دوه کتابونه صحیح لري له قرآن نه وروسته بخاري او مسلم دا صحیح ترین کتابونه دي. له دې نه رالاندې نور کتابونه چې صحیح هم پکې شته کمزوري هم پکې شته ضعیف هم پکې شته. بیا نور داسې کتابونه دي چې باطل هم پکې شته امامانو را نقل کړي دي امت دپاره دي چې دا وپېژنئ دا روایت په دې کتاب کې باطل ده دا تاریخي واقعه په دې تاریخي کتاب کې باطله ده دا صحیحه ده دا کمزوري ده دا قوي ده. مهرباني قاري صاحب ما تاسو سره دا خبره تایید کړه چې تاریخ طبري کې کوم ټولې خبرې ومنو خو دا خبرې هم پکې شته دی. نو کله چې تاسو موږ ته حواله راکوئ د حدیث نه چې صحیح ثابت دی ځکه دا وړه خبره نه ده. دا شیعان او دا څومره فتنې چې جاري شوي دي د دې جنګونو نه بعد جاري شوي. ګوره حضرت علي رضی الله عنه خپل حدیث او ویل چې خلکو ما سره یو ځای شئ که ما سره یو ځای نه شئ تر قیامته پورې به تاسو یو ځای نه شئ تر قیامته. دا د حضرت علي رضی الله عنه فرمان
او همدغه چیرې شو کوم کتاب کې ده؟ دا حدیث دی زه تاسو ته وایم قاري صاحب چې دا هر څه زه وایم دا زه مسؤلیت سره وایم ځکه یو مسلمان چې کله هم دروغ وایي په ځان لعنت ما خپله دا موږ تا ته د دروغو نسبت نه کوو، نه درته وایو چې ته دروغجن یې، دا نه درته وایو، لیکن دلته چې ته خبره کوي دلته ګوره اوس مسلمانان دي، دا اوس مسلمانان دلیل غواړي، خو دې ته اوس دا نه وایم زه اوس ګوره زه څه درته وایم، زه دا خبره په مسؤلیت سره درته کوم چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته ورور ویلي دي. اوس دا خلک به راته وایي چې قاري صاحب دا چیرې دي په کوم کتاب؟ زه ورته زه په مسؤلیت سره درته کوم، زه کتاب ورته ښیم. قاري صاحب تاسو او مونږ کې فرق دا دی چې تاسو دلته راغلي یاستئ چې د ټول تاسو همدغه فیلډ دی، تاسو حدیثونه ویلي دي، سټیډیم کړی د هر سوال که تاسو ته دغه شي دا دومره وسوه خلک هم چې تاسو سره ناست دي همدې دپاره ناست دي. موږ دلیل بچان یو، موږ دې دلیل بچان یو، موږ په دلیل له هر چا سره مخکې ځو، موږ ټکنالوژي دلته نه لیدل یې منو. خو صحیح ده تاسو یې رد کوئ، دا تاسو سره چې څومره علم دی تاسو دا کومه خبره وکړه، دا کومه خبره چې دې وکړه په کوم اساس دې وکړه، د کومه کتاب دې وکړه؟ آیا ته دا خبره منې چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته ورور ویلي دي؟ دا خبره د امام علي رضی الله عنه منې؟ نه حدیث نه ثابته کې منم، حدیث نه ثابته کې منم. وګوره یو دقیقه، بحار الانوار علامه مجلسي دو دیرسم جلده 340 صفحه ده. وګوره عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه إنا لم نقاتلهم على تكفير لهم ولم نقاتلهم على تكفير لنا. موږ له معاویه رضی الله عنه سره جنګ نه ده کړی چې دوی کافران و، د دې په خاطر مو جنګ نه ده کړی. ولم نقاتلهم على تكفير لنا، او دوی له موږ سره جګړه د دې لپاره نه ده کړې چې موږ کافران، ولكن رأينا أنا على الحق، امام علي رضی الله عنه ما ځان په حق ګڼل، ورأوا أنهم على الحق، او دوی ځانونه په حق باندې ګڼل. دا یو خبر. یو بل ان علي په دې پرسن کې بل سند ده روایت ان عليا لم يكن، دا بل روایت حدیث بخنه سره، دا بل روایت کوم ذکر بخنه سره همدغه بحار الانوار یو صفحه کې ده، یو صفحه کې دوړې ان علي لم يكن ينسب احد من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق. امام علي رضی الله عنه خپل جنگ خلق چې جنگ مقابله لري سره کړي، ني مشرکین ورته ویل ني منافقین ورته ویل، ولكنه كان يقول دبا ويل هم اخواننا بغوا علينا، دا دي موږ ورونه دي لیکن دي موږ مخالفتي کړي. نو دا هم قاری صاحب دا په شخصا نه دی ویلی قاری صاحب، دا نه دی ویلی دې کې خو د حضرت علي تعالی خو دا ثابت دی چې د هغو جنازو ته بتله جړل يعني اوس صبر يعني اوس دا فرق پکې امام علي رضی الله عنه هم اخواننا، يعني په دې کې بعض خلکو جنګ سره کړي غوتي ورونه ویلي دي، او بعض خلکو چې جنګ سره کړي غوتي ورونه نه دي ویلي. خو بالکل ځکه چې دلته بل حدیث دا ثابت دی. زه درته وایم قاری صاحب اوس تاسو مانه بیا د دې حدیث حواله که پوښتنه کوئ زه درته حواله نشم درکوی، که وخت راکوئ حواله هم درکوم. دا یو دقیقه ګوره دې زړه یو خبره زه کوم دې روایت کې بیا وروسته زه تا روایت هم راځم. په دغه دوه روایتونو کې چې موږ له دوی سره جګړه نه ده کړې، نو په دې کې شک نشته چې مراد دلته عامه خبره یې کړې ده چې ټول لښکر علي رضی الله عنه یاد کړی. دا تخصیص چې ته کوې چې دا ټولې ښودلې دي، دا تخصیص په دې روایت کې خو د دې تخصیص نه ده راغلی. په کوم ځای کې دی حدیث دی؟ که تاسو بیا ماته وخت هم راکړئ چې زه درته حدیث هم پیدا حضرت علي رضی الله عنه فرمایلي دي. تا اول زما حدیث واورئ، که دا ستاسو علم کې شی دي تاسو خپل حدیث پیدا کړئ چې حضرت علي رضی الله عنه ویلي چې زموږ په منځ کې چې کم سوه تفاهم وشو او جنګ وشو، د قیامت په ورځ د محشر په ورځ به زموږ زړونو نه خدای پاک دا کینې ختمې کړي، دا کوم چې موږ جنګ کړی. خو زه او معاویه رضی الله عنه زموږ فیصله به خدای کوي، یعنې معاویه رضی الله عنه په ګوته یعنې دا دې سره به کومه فیصله چې کېږي خدای به یې کوي، یعنې دا نور به ټول معاف کوي، زموږ نه به کینه خوا کوي، او زه او معاویه رضی الله عنه زموږ ججمنټ به د قیامت يعني له دې نورو خلقو سره علي رضی الله عنه حساب کوي او د معاویه رضی الله عنه سره الله حساب کوي. مطلب دا ده کینه هغه یو آیات د قرآن شریف وفرمایل چې هغه آیات ماته نه یادېږي، که زه زما دومره قوي نه ده، خو په هغه آیات کې راغلي چې مؤمنین زړونه به د قیامت په ورځ خدای چې څومره کینې په زړه کې خدای به یې پاکه کړي. آیات شریف داسې نه ده، آیات شریف داسې نه ده. قرآن کریم اوس ګوره دې سره له هر انسان سره الله حساب کوي، له هر انسان سره، که معاویه رضی الله عنه ده، که علي رضی الله عنه ده، وغيره وغيره، له ټولو انسانانو سره به الله حساب کوي. الله رب العالمین به حساب له انبیاءونه پرته له هر انسان سره، له ابو بکر رضی الله عنه راواخلو، عمر رضی الله عنه، له انبیاءونه وروسته بهترین انسانان، دې ټولو سره به الله حساب کوي. د علي رضی الله عنه اول خدای روایت موږ په کتابونو کې نشته، دا تاسو کوم روایت راوړل کله چې تاسو په کتابونو کې الله اعلم ته کتاب نسی خو درې په کوم کتاب کې ده، لیکن علي رضی الله عنه خبره کړې چې ما د علي په دې کې شک نشته. د علي رضی الله عنه سره به الله حساب کوي، له معاویه رضی الله عنه سره به الله حساب کوي، له ابو بکر سره به الله حساب کوي، له هر انسان سره كل نفس بما كسبت رهينه. یو
او بل ځکه الله جل وعلا وایي ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. هر انسان بدي الله مخکې تنها راځي، هر انسان دی الله مخکې به تنها راځي، باچا ده، وزیر ده، گدا ده، امام ده، خلیفه ده، امیر المؤمنین ده، هر انسان وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. الله مخکې به راځي حساب به کېږي ورسره. هېڅ انسان داسې نشته چې الله به حساب ورسره نه کوي له انبیاو نه پرته. دې خو دا مطلب اوس نه داسې علي رضی دا خبره کړې ده چې یعنې مطلب ما داسې یو حدیث ما اورېدلی شاید صحیح دا ستاسو خبرې باندې چې عمر رضی الله عنه په محمد صلی الله علیه وسلم او د انبیاو نه بعد چې کله حساب و کتاب کېږي نو عمر رضی الله عنه سره شروع شي، نو عمر رضی الله عنه خوشحاله شي چې ځکه هغې همیشه وایي سالم په دغه به یې همیشه ابوبکر رضی الله عنه سره و چې مخکې شي په نیکو کارونو کې، نو هلته به دا خوشحاله شي چې زه د ابوبکر بس ودرې بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب دا روایت ته اورېدلی نه و ضعیف دي ورته ویل. ګوره دا زه اوس درته وایم نو دی به وایي چې نن لکه چې له ابوبکر نه مخکې سو مکانه نو بیا به غږ وشي چې نه ابوبکر را مخکې کړي نه دا روایت ښیي. نه بیا هغه خوشحاله شي چې زه خو اول حساب ما سره کېږي په دې کې به خدای ما یعنې امت کې ټول ناول زه مخکې کړم، بیا هلته اعلان وشي چې ابوبکر بې حسابه جنت ته تللی. خو همدغه خبره شو که نو خو ابوبکر ځینې مخکې سو نو که نو یعنې حساب یې نه دی کړی دا تاسو چې ویلې دا ضعیف دی حدیث. هر حساب الله هر بنده سره اول خو دا روایت صحیح نه ده، دا باطل ده. څه شی ده؟ باطل ده. پوه شوې که پوه نه شوې؟ دا باطل ده. ضعیف شو بس خلاص صحیح ده. دا باطل روایت ده. اول سر ګوره اهل سنت والجماعت الله یو پاک دین ورکړی ده. ګورې ابر دې تاسو یو هغه دغه ابو مواد نه د خپلو عوامو ته ورکړی. بخښنې سره قاري صاحب بخښنې سره ستاسو خبره مې ونیوله، زه هغه نه یم، زه ما علي رضی الله عنه ورته یم علي علیه دا خبره درته وکړم ته هر څوک له تاسو سره موږ کار نه موږ دلته اعتراضونه کوو زه جواب درکوم ته چې هر څوک هغې ته خپل کار ده. اوی صبر وکړئ صبر یو دقیقه ګوریا بل ورځ ابو مواد یو کتاب راخیستلی ده د معجم الکبیر خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې وګوره په دې روایت کې معاویه رضی الله عنه ته څه شی ویلی سوی ده چې دی به په اسلام نه مړ کېږي. خو الله قسم په همدغه کتاب کې د دغه روایت په سر باندې معاویه رضی الله عنه ته جنتي رسول الله ویلی ده. څه شی ورته ویلی ده؟ جنتي. په همدغه کتاب کې په همدغه صفحه کې خو الله چې څوک شرموي داسې به یې شرموي د صحابو په دښمني کې. وایي وګوره نبي علیه الصلاة والسلام ویلي د اهل سنت په کتابونو کې دا روایت راغلی ده چې له دې فج نه به یو انسان راوځي له دې درې نه یموت علی غیر ملتي، دا به په اسلام نه مړ کېږي. د دې روایت په سر باندې بل روایت ده چې یخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه، د دې روایت په سر باندې. اوس اهل سنت والجماعت خپلو عوامو ته دوکه ورکوي، مسلمانانو ته په دروغ وایي چې وګوره معاویه رضی الله عنه ته نبي علیه السلام جنتي ویلی ده. که نه خو موږ ویلی شو ځکه زموږ په کتاب کې دا روایت راغلی، لیکن موږ بې سنده دین نه لرو الحمدلله. موږ هغه روایت کې چې صحابي معاویه رضی الله عنه ته جنتي ویلی سوی دا هم باطل ده، دا لاندې چې کوم روایت ده دا هم باطل ده. خبر باندې پوه شولې؟ موږ ته رب العالمین جل وعلا داسې یو د سند دین راکړی ده چې نه بې ځایه خبره او نه بې ځایه تهمات دا یو اهل سنت والجماعت ته بې سنده دي قبول وړ نه دي. نو الله دې تا ته اجر کړي. موږ به نورو ملګرو سره خبرې وکړو. زه نن یو خبره وکړم، یو سوال بل اجازه راکوئ؟ زه دې وکړي دا نورو ملګرو ته به مې لږ وخت ورکړو. بیخي ناوخت دا یو صحیح حدیث دی په اهل سنت کتابونو کې چې معاویه رضی الله عنه عبدالله ابن عمر ته وویلې په مجلس کې ناست عبدالله ابن عمر هغې ته اشارتن دا خبره وکړه چې څوک فکر کوي چې د خلافت زما نه ډېر حقدار دی، زه د هغې د پلار نه هم ډېر حقدار یم، او اشاره یې عبدالله ته وکړه لکه د عبدالله پلار خو عمر رضی الله عنه. بیا خپله همدا حدیث کې خپل عمر رضی الله عنه نه بیا پوښتنه عبدالله ابن عمر نه پوښتنه وشوه چې تا ته دا اشاره وکړه تا ولې جواب ورنه کړه؟ وایي باندې حدیث کې دا خبره ده او دا صحیح حدیث دی چې عبدالله ابن عمر ورته وویلې چې زما خو زړه وشو چې زه راجیګ شم او معاویه رضی الله عنه ته ووایم چې زما پلار ستانه د خلافت حقدار هغه څوک و چا چې تاسو په تورو باندې مسلمانان کړئ، او خو بیا چې زه راجیګېدم مایل زما خبرې نه خلک دا د تا شبهات څه ورسېدم تر پایه د تا شبهات نه دي. ګوریا لږ انصاف وکړي د ما دې خبرې ته لږ منصف وګوره ان شاء الله الله جل وعلا به دې دا سینه درته پراخه کړي. الله جل وعلا به دې دا سینه حق ته پرانیزي او ته وایې یا الله موږ ټولو ته حق د قرآن او د دین د صراط المستقیم را نصیب کړي. آمین.
ګوري د زړه سره معاویه رضی الله عنه معصوم نه ده، نبی نه ده، رسول نه ده، انسان ده. عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه نبی نه ده، رسول نه ده، معصوم نه ده، انسان بشر ده، بشر. علي رضی الله عنه نبی نه ده، معصوم نه ده، فرشته ملایکه نه ده. یعنی الله بندگان هغه انسانان دغه په منځ کې به یوه تیزه خبره راځي، یوه بده خبره به راځي، یوه سپکه خبره به راځي، یا لکه د بعضې صحابو په منځ کې یو بل ته تیزه خبره نامناسبه خبره راغلي. هغه انسانان و تاسې هغو انسانانو ته د انبیاو په سترګه مه ګورئ. هغه انبیا نه وو، هغه رسولان نه وو، هغه فرشتې نه وې، هغه پیریانان نه وو، هغه انسانان وو. انسانان یوازې غلطي سي نه کېږي، هغه له انبیاو نه کېږي. یوازې خطا سي نه کېږي، هغه له انبیاو نه کېږي، له رسولانو نه کېږي. له هغو نه رالاندې ټول انسانان بشر دي، بشر. له چا نه به د یو بل په شان کې تیزه خبره کېږي، له یو بل په شان کې به نازیبا خبره کېږي، سوي به یې کړي وي. نو د دې مطلب نه ده چې ته د هغو انسانانو مناقب راواخله شاته یې وغورځوه، بیا راولاړ سې د هغو په غلطیانو پسې سه، بیا راولاړ سې د هغو په خطاییو پسې سه. اوس ګورې د صحابو په شان کې یو بل ته تیزه خبره راغلې ده. اوس بعضې خلک وایي معاویه رضی الله عنه علي رضی الله عنه ته تیزه خبره کړې ده، یا علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته تیزه خبره کړې. د تاسې په خدای قسم د یو چا په منځ کې چې 70,000 مسلمانان په یوه ورځ په یوه هفته کې په شهادت رسېږي، دا به لویه خبره وي، او که یو بل ته تیزه خبره دا لویه خبره ده. یا مثلا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تیزه خبره کوي معاویه رضی الله عنه ته، او معاویه رضی الله عنه ته تیزه خبره کوي. د هغو په منځ کې جنګ جمل کې په زرګونو مسلمانان شهیدان شوي دي، د صفین کې په زرګونو مسلمانان. دا د انسانانو د شهادت به لویه خبره وي، او که یو لایف لکه راغله اوس اواز راغله. نو د ما خبره دا ده چې هغه انسانان ول د هغو په منځ کې سیاسي اختلاف راغلی د صحابو په منځ کې، نو یوه خبره به لازم د یو بل په شان کې تیزه راغلی وي، یا به داسې راغلی وي چې د یو بل به په هغه خبره باندې طبیعت خراب شوی دی. هغه دا مطلب نه دی چې اوس ما ورته راولاړ شو هغه حسابونه پسې راواخلو. الله جل وعلا وایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا امت تیر سوی ده، هغو دپاره خپل اعمال اوسې کړي یو. اوس ګورې معاویه رضی الله الله ته ورغلی ده، صحابه ټول الله ته ورغلي. الله قرآن کې دا اعلان ورته کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله قرآن کې ورته وایي زه یو آیات تاسو ته وښیم، دا اوس راایات شول چې مسلمانان ولي به زړونه دي د مؤمنانو ورباندې خوشحاله سي. ګورې صحابه ورته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. دې مطلب دا نه ده چې صحابه ونه به غلطي نه ایسوي یا معصوم ول، نه خیر. اهل سنت والجماعت خو دا عقیده نه لري چې له صحابه ونه به غلطي نه کېدله، یا دوی معصوم ول چې دوی نه دا اشتباه وله سوي. بالکل به اشتباه ځینې کېدله، یا به له بعضو نه سوي. اوس راځو دې ځای ته، تاسې دا سورة دغه راواخلئ، سورة الحجرات. په سورة الحجرات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلموا، ای مؤمنانو پوه سئ، صحابو ته الله جل وعلا وایي ان فیکم رسول الله، بېشکه د تاسو په منځ کې څوک د رسول الله ده. چاته الله جل وعلا وایي شیخ ته؟ واعلموا، پوه سئ، چاته الله جل وعلا وایي ان فیکم رسول الله، په تاسو کې څوک د علي صاحب د زړه سره اوري، علي صاحب، ان فیکم رسول الله، چې بېشکه د تاسو په منځ کې رسول الله ده. خطاب چاته الله جل وعلا کوي؟ مؤمنانو ته، صحابانو ته، صحابه ته الله جل وعلا کوي. لو یطیعکم، که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې منل شروع کړي، خبرې ومنئ، فی کثیر من الامر، په ډېرو شیانو کې، لعنتم، نو تاسو به په ډېرو شیانو په ډېرو تکلیفونو کې به پریوځئ، یعنی ډېر تکلیفونو سره به مخامخ سي. د دې آیت په مطلب پوهېږي که نه پوهېږي؟ چې د تاسې په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، که تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امر په داسې شکل ومنئ لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ده، نو تاسې به له تکلیفونو سره مخامخ کېږئ، مخامخ بس. ولکن الله، لیکن خبره دا ده، دې ځای ته غوږ سئ، ولکن الله، لیکن الله جل وعلا سي ده، حبب الیکم الایمان، د تاسو دپاره ایمان محبوب ګرځولی ده. الله اکبر، لا اله الا الله. ولكن الله حبب الیکم الایمان، لیکن الله جل وعلا د تاسو د ایمان محبت نصیب کړی ده. لا اله الا الله. الله شاهدی ورکوي په قرآن کې چې څونه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په زړونو کې الله د دوی دپاره ایمان محبوب ګرځولی. اوس غوږ، الله
صحابه وته له هر څه نه محبوب شي څه شي وو څه شي وو اوس په دې ځای کې ولکن الله حبب الیکم الايمان صحابه وته له هر څه نه چې شي ډیر محبت درلودل ایمان محبوب ایمان څوک وایي الله جل وعلا وایي اوس وګوره لمحبوب والي نه ردي خواته وزينه في قلوبكم او الله ښایسته کړی ده د ایمان په زړونو دي تاسې الله وزينه في قلوبكم محبوب خو یو شی بلکې الله وایي چې وزينه في قلوبكم بلکې الله ښایسته کړی ده د ایمان په زړونو دي تاسې کې دي چا په زړونو کې دي رسول الله د صحابه په زړونو کې اوس پسې وګوره ګوري علي جان تاسې روافض وایي چې صحابه مرتد سوي دي بې ایمانه سوي دي الله وایي دوی ته محبوب شي څه شي ایمان وایي بیا دغه ایمان چا ښایسته کړی وي دوی په زړونو کې الله اوس ورته وګوره وکره الیکم او وکره او ناخوښه یې کړل الیکم تاسو ته الکفر کفر د صحابه و کفر بد یېسېدل که نه یېسېدل وبدي يا سيدي څوک وایي چې د صحابه و کفر بد یېسېدل الله وایي نو د تاسو د په خدای قسم یې چې الله ورته کفر بد یېسولی و آیا هغه انسانان بیا کافران کېږي والفسوق کفر خو لرې پسې پرېږده والفسوق او فسق الله وایي چې د صحابه ورته مې کفر و فسق بد یېسولی و بد یېسېدل الله اكبر الله اكبر اوس پسې وګوره والعصیان او نافرماني دایم بده یېسېدله څو خبرې الله وایي وکره الیکم الکفر الله وایي ما تاسو ته بد در یېسولی و الکفر کفر والفسوق و فسق والعصیان او نافرماني یعنی چې د الله او د الله د رسول نافرماني د صحابه و بده یېسېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت د الله په مقابل کې فسق د دوی بد یېسېدل کفر یې بد یېسېدل اولئک الله اوس ورته وایي همدغه صحابه د رسول الله هم الراشدون دوی په نیغ او سیده او صراط المستقیم باندې لارې باندې روان دي الله أكبر كبروا يا أهل السنة نعرة تكبير الله اكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد دا یو آیات د مؤمنانو د مسلمانانو لپاره دی الله له طرفه کافي او شافي ده که څوک په دې قرآن ایمان لري که څوک په دې قرآن ایمان لري دا یو آیات ورته کافي ده ګورې الله په سر کې چاته وایي واعلموا ان فيكم رسول الله ای صحابه و د تاسې په منځ کې خبر سي چې رسول الله ده که چیرې تاسې د نبي علیه السلام هر څه ومنئ نو تاسې به له تکلیف سره مخامخ کیږئ خو که مخ سونسته خبره پسې واورئ ولكن الله حبب الیکم الايمان الله وایي ما د تاسو دپاره تر ټولو محبوب شی څه شی ګرځولی ایمان نه یوازې محبوب شی د تاسو ته وزینه فی قلوبکم د تاسې په زړونو کې دا ایمان ښایسته کړی ده درته پسې الله اكبر دم پسې واوره وكره إليكم الكفر أو تاسو الله بد يستولي ده كفر والفسوق وفسق والعصيان نافرماني أولئك هم الراشدون الله وإذا حقيقي مؤمنان أو برني غلار وسيدان لا روان خلقت الله أكبر واستغلوا الصفات سي الله دي صحابه القرآن كي كړي دي دا اوس موږ پرېږدو موږ په دې پسې راولګېږو ولا معاویه رضی الله عنه صحابي ته دا ویلي دي علي رضی الله عنه صحابي ته دا ویلي دي خود به ویلي وي انسانان یو په منځ کې سیاسي اختلاف راغلی د جنګونه سوي دي یوه تیزه خبره به خود راغلی وي یوه داسې الفاظ به خود راغلي وي چې د هغو په منځ کې طبیعت ورباندې خراب سوی معصوم نه ول نبیان نه ول فرشتې نه ولې داسې پوهېږي زه یو عجیبه خبره درته وکړم عاقل رضی الله عنه دا د علي رضی الله عنه ورور ده مسلم دا د عاقل صاحب زوی ده مننه الله پاک مو دا زړګي درته خوشحاله کړه داسې هر ملګری ده الله پاک دې زړه له غم او له پریشاني نه وساته ته دې ځای ته وګوره عاقل دا د علي رضی الله عنه ورور ده په جنګ صفین کې د معاویه رضی الله عنه په څنګ کې ولاړو الله اكبر لعلي رضی الله عنه خفس والمعاویه رضی الله عنه ته ورغلل بیا بیرته ورته راغلل څه وخت له معاویه رضی الله عنه سره تېر کړل بیا بیرته ورته راغلل د مسلم رحمه الله چې په کوفه کې روافض او شیعه شهید کړل د حسین علیه السلام سفیر
حسین علیه السلام چې کوفې ته ورولېږه ورسره معلومات وکړه بیا هلته روافضو شیعه وشدید کړ د دې پلار یعنی له علي رضی الله سره مخالفت راغلی ده او جنې تللی ده معاویه رضی الله عنه اوس باید موږ وایو چې وګوره علي رضی الله عنه خپل ورور جنې خفه سوی ده او جنې تللی ده معاویه رضی الله عنه نه الله اکبر قاری صاحب ما ته که اجازه راکړئ دلته یو نوټه لرم د همدې سوال باندې تاسو ماته شیات وکړو یا الله بنده هغه د قرآن کریم په اړه کې خو دې غږ راونه کړه د قرآن په آیات کې چې رب دې ما د صحابه وصفت کړی رب دې ما د صحابه په شان کې هغه کې خو دې غږ راونه کړه هغه کې خو دې نه دا ویل چې الله حق وایي او نه دې دا ویل چې الله جل وعلا هسې یوه خبره کړې شاته حق وایي هر څه چې قرآن دی حق وي څوک چې د دین انکاري کافر دی قاري صاحب یو خو وړې مسلې چې بالکل انسان دی او اشتباه دې وشي دې خبرونه خو کتنونه شوي دي دا خبرې چې دي د خلافت خبرې دي اوس یو انسان یو صحابه چې هم انسان دی خطا نه پاک نه دی معصوم نه دی هغې چې دومره غټه خبره وکړه چې زه د خلافت د پلار نه غټ زیات حقدار یم نو حد اقل په تاریخ کې یا حدیث کې یا کوم ځای کې خو دې بیت یو انسان د کار وخت کې هر شی ویلی شي وروسته پښیماني وښیي څنګه چې بیبي عایشه رضی الله عنها د جنګ جمل په دغه کې پښیماني وښودله څنګه چې نور صحابو پښیماني خپله اظهار یې وکړه نو ولې معاویه رضی الله عنه هېڅ کې ثابت نه دی چې دې په دې خبرو چې شوي دي دا غټې خبرې په دې باندې وروسته پښیماني کړې زه څه درته ویلي الله به دغه مخامخ ورته وایي چې زه دې په امیر المؤمنین توب منم دغه خوارجو ته انتقام واخله قصاص یا الله حکم ورباندې جاري کړه په دې الله بنده هغه مخامخ په جنګ جمل کې ورته او په جنګ صفین کې ورته وایي مخامخ چې زه دې په امیر المؤمنین توب منم لمانه افضل یې لمانه بهتر یې لمانه په اسلام کې مخکې یې لمانه په ایمان کې مخکې یې لمانه په قرابت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې یا الله بنده هغه امام علي وایي چې دوی هم په حق او موږ هم په حق نو د دې مطلب دا نه ده چې څومره مسلمانان په دې جنګونو کې شهیدان شوي دي ټول جنتیان دي ټول جنت دي علي بل طرف او کله دی بل طرف ځکه دا د الله له طرفه یو امتحان ول الله دې امت ته تربیه ورکوله چې ګوري دا داسې تکلیفونه به په آینده کې درته راځي ځکه دا د نبي علیه السلام امت د 100 کلو نه و نه د 200 کلو دا امت به د زرګونو کلو وي نو په دې امتحانو کې الله جل وعلا امت ته دا تربیت ورکول چې ګوري داسې سیاسي اختلاف مو په منځونو کې راسي د حل لاره یې ورته ښودلې ده د نجات لاره یې ورته ښودلې ده دا ټول په دې کې ډېر لوی لوی حکمتونه دي که په هغو حکمتونو باندې یو انسان ځان خبر کړي بس زه